ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ولې بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستنیږي؟ زیاتو رسنیو خبر ورکړی چې ډاکټر صاحب ښاغلی غني بیرته خپل هیواد افغانستان ته راځي. چا بلنه ورکړي او څوک یې ضمانت کوي؟ څوک به ورته امنیت ونیسي؟ د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د باوري سرچینو د معلوماتو له مخې پخوانی ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غني د افغانستان ته د بیرته راتګ لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی، خو نوموړي د خپل راتګ لپاره ځینې مشخص شرطونه وړاندې کړي دي. سرچینې وایي ښاغلی اشرف غني ټینګار کړی چې تر هر څه وړاندې باید په هیواد کې د امنیت بشپړ او دوامداره وضعیت تامین شي. د هغه په وینا د خلکو ځان، مال او عزت خوندیتوب د هر ډول سیاسي بهیر او ملي مشارکت بنسټ جوړوي او پرته له سرتاسري امن څخه د هیواد پرمختګ ناشونی دی. د یاد شرط ترڅنګ ښاغلی غني د افغانستان د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو موضوع هم د خپل اساسي شرط په توګه یاده کړې ده. نوموړي باور څرګند کړی چې تعلیم او تحصیل د ټولنې د ثبات، اقتصادي ودې او د روښانه راتلونکي تضمین دی او د زده کړو بنسټونه تړل کېدل د هیواد پر راتلونکي ناوړه اغیز لري. په راپور کې ښاغلی غني په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې کول د ملي پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ دی. د هغه په وینا ښوونځي او پوهنتونونه باید د جنسیت، قوم او سیمې له توپیر پرته د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستی وي. سیاسي شنونکي وایي که د امنیت تامین او تعلیمي بنسټونه پرانیستل عملي شي، نو دا به نه یوازې د اشرف غني د احتمالي راستنېدو لاره هواره کړي، بلکې نړیوال ټولنې باور به هم بیرته ترلاسه کړي. له طالبانو مې غوښتنه دا ده چې نړیوالې ټولنې باور باید له لاسه ورنه کړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان.